بسم الله الرحمن الرحیم. ویډیو کې به د ایران د نیوکلیر پروګرام باره کې خبره کوو او د ایران نیوکلیر پروګرام چې دی نه د اټم بم جوړولو دا پروسس دی تر کومې پورې رسولی دی به څومره وخت کې اټم بم جوړ کړي او آیا چې دا خلک دا خبرې کوي چې اسرائیل چې کوم دی نه د ایران نیوکلیر ریاکټر تباه کولو کوشش کوي تباه کوي یې غواړي نو دې کې څومره رښتیا والی دی تباه کولی شي نشي تباه کولی د دې نه مخکې اول د ایران چې کوم دی نه داسې لنډ غونډه کې انټروډکشن دا دی چې ایران د دنیا یو اهم ملک دی ځکه چې د دې تاریخي اهمیت ډېر زیات دی 2.5 زره کاله مخکې پرشین امپایر بنیاد ایښو شوی او بیا چې کوم دی نه په صدو باندې پرشین امپایر چې دی فارس نه دا د دنیا یو غټ طاقت و دا د دنیا سوپر پاور پاتې شوی دی او رومن امپایر او پرشین امپایر دوه پیرالل پاورز وو نو تر ډیره وخته پورې دوی په دنیا باندې راج کړی دی یا د دنیا په لویه حصه باندې راج کړی دی نو د دوی په ذهن کې خو یو هغه پرته ده چې زموږ یو ګلوریس هسټري ده او موږ کې دا کیپیسټي شته نو موږ به یو پیرې ته بیا په دنیا باندې راج کوو یو دویمه خبره دا ده چې ایران اوس موجوده دور کې میډل پاور دی نو میډل پاور د سوپر پاور نه پس درجه ده میډل پاور څه ته وایي سوپر پاور څه ته وایي په دې باندې زموږ چینل باندې یو ویډیو شته تاسو یې کتلی شئ نو ایران میډل پاور دی یو آیل اینڈ ګیس ډیر زیات ذخایر دي پکې د دنیا په انټرنیشنل پالیټکس کې د دې یو ښه اکټیو رول دی یا ښه اهمیت دی نو یو معمولي ملک نه دی دی اټم بم جوړوي د تیرو شل دیرشو کالو نه د دوی د اټم بم جوړولو دا خبره چې کوم دی نه دا په میډیا کې چلیږي او کله چې کوم دی نه ډېره تیزه شي کله بیا لږه سړه شي او د ایران او د امریکې په منځ کې د تعلقاتو خراب تعلقاتو میجر ریزن چې کوم دی دا اټم بم جوړول دي دغه شان چې کوم دی نه د ایران اټم بم عرب دنیا چې دا سعودي عرب او دا نور دی ځان لپاره خطر ګڼي ځکه چې د ایران او د سعودي عربو تاریخي چې کوم دی نه دښمني د یو بل سره نه لګي ده نو سعودي عرب دا ځان لپاره خطر ګڼي او بل دا دی چې اسرائیل د ځان لپاره خطر ګڼي اسرائیل ځکه ګڼي چې اسرائیل د یهودیانو ملک دی او ایران چې کوم دی نه داسې بیانونه جاري کړي چې اسرائیل بیا د هغې نه چې هغوی وایي چې موږ اسرائیل سره جنګ کولی شو موږ تباه کولی شو موږ ختمولی شو نه اسرائیل او د ایران دا نه لګي چې دا نه د دې د وجې نه هم د دې نیوکلیر پروګرام هغه اهمیت سیوا کېږي اوس ګورئ دا خبره ده چې د شل دیرشو کالو نه کله دوی په دې باندې اړم دي چې اټم بم جوړوي نه دوی د اټم بم جوړولو څومره قریب دي نو دا اوس چې کوم دی د یو رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې دوی 25 کیلوګرام یورینیم چې دي چې رقم یورینیم هغه دات دی چې رقم نه اټم بم جوړیږي نو دوی 25 کیلوګرام یورینیم چې کوم دی 60% چې کوم دی نو هغه افزوده کړي دي انریچمنټ چې ورته په انګلیش کې وایي نو دا هغه پروسس دی هغه پروسس نه تیر کړي دي چې اوس د دې نه لکه دا په اټم بم جوړولو کې یوز شي دغه شان وایي دوی 210 کیلوګرام یورینیم چې کوم دی 25% افزوده کړي دي انریچ کړي دي نو اوس دا دې سره دې ته چې وایي ګوري نو دا ساینسدانان وایي چې که دې نه اندازه موږ لګو نو بیا خو ایران د اټم بم جوړولو چې کوم دی نو دومره نږدې دی چې دا د میاشتو خبره ده نو دا د میاشتو خبره ده خو ورسره چې کوم دی هغه یو خو بیانوي یا خو دا ده چې لکه اټم بم چې نیوکلیر بم چې جوړ شي او بیا د دې هغه دا لکه چې کوم دی یوز کې راوستل د جنګ په موقع کې او دا په د چا خلاف استعمالول نه د هغې دپاره وایي چې کوم نور کوم پروګرام پکار دی چې کوم پروسس نه به ایران تیریږي لکه د هغې دپاره مطلب دا دی هغه شان بیلسټک میزایل یا بل څه یا بل څه نه هغه چې کوم دي نه هغې ته وایي چې کوم دی وخت ډېر نه هغې کې بیا 2-3 کاله لګېدی شي نو بیا هم چې کوم دی موږ دا ویلی شو چې ایران د اټم بم جوړولو نه دومره لرې نه دی خو که چېرې په دې لاره باندې روان وي نو ولې په دې لاره روان وي نو ولې دوی به ګینیني روان او دوی به ني روان په پاسټ کې دا ځکه 30 کاله ولګېدل چې پاسټ کې څو پیرې ته شوي دي چې ایران چې کوم دی نه امریکې سره معاهده کړې ده او ایران اټم بم جوړولو دا پروسس چې کوم دی نه سټاپ کړی دی نو څه وخت پس چې کله بیا څه مسله راشي دی بیا شروع کړي نو دا موږ دا هم ویلو شو چې دا ایران سره اوس چې کوم دی نه داسې یو ټول دی چې دی لکه په دې باندې چې کوم دی نه امریکا یا نور ملکونه یری چې که تاسو موږ له دا خبره نه منئ نو موږ به اټم بم جوړو او هغوی چې کوم دی نه هغوی پې پابندۍ لګوي اوس اسرائیل چې کوم دی نه دی د ایران اټمي پروګرام تباه کولی شي که نه شي تباه کولی نو دا خبره اول چې موږ کوو نو د دې دا جاج اخیستل پکار دي چې اسرائیل آیا د دې نه مخکې چې کوم دی نه چېرته یو ملک نیوکلیر پروګرام ختم کړی دی نو بالکل د دې جواب په او کې دی او دغې وجې نه چې کوم دی دا خطرناکه خبره ده اسرائیل په 1981 کې 1981 کې د عراق اټمي ریاکټر تباه کړی او د هغې نیوکلیر پروګرام یې چې کوم دی نه تس نس کړو دغه شان په 2007 کې اوس چې کوم دی د شام نیوکلیر ریاکټر تباه کړی دی نو په دې وجه باندې خلک وایي چې اسرائیل کې دغه پوټینشل شته نو دوی چې کوم دی د ایران دا ریاکټر تباه کولی شي پروګرام ولا ختمولی شي نو آیا دا دومره اسانه خبره ده
نو د دې خبرې جواب نه کړي او هغه داسې دی چې څنګه چې عراق او شام چې کوم دی د اسرائیل لپاره چې کوم دی یو اسانه وړای وه نو داسې ایران نه دی ایران میډل پاور دی موږ مخکې وویل هغوی ډیفینس چې کوم دی ملیټري مضبوطه ده او هغوی ځان په ډیفینس باندې برابر کړی دی ښې برابر میزایل یې ورسره شته نو که چېرې اسرائیل داسې کوي نو هغوی به هم جنګ جوړوي نو یو د دې نه به یو فل پلیسډ وار جوړ شي د دې وجې نه اسرائیل لپاره دا چې کوم دی نو آسان هدف نه دی خو ورسره دا خبره ده چې اسرائیل چې کوم دی نو ګورې په خپل لکه هغوی چې کوم دی داسې پروګرام شته چې هغوی بلیونز اف ډالر د دې لپاره مختص کړي دي د ایران د پروګرام د ختمولو لپاره او هغوی دا کلیام چې کوم دی اعلانونه هم کړي دي په سرکاري سطح باندې هم د هغوی منسټرز بیانونه ورکړي دي چې موږ به د ایران نیوکلیر بم جوړېدو ته نه پرېږدو نو دا تر دې دمه پورې چې کوم دی د نیوکلیر پروګرام د ایران هغه کیسه ده